واقعه داسې وه چې د شام مشهور یو ښار او د هغې ښار نوم انطاکیه. پرون مختصر ما تاسو ته دا ویلي مو. نو د دې شام د دې مشهور ښار نوم انطاکیه او دې انطاکیه کې ډېر بت پرسته او ډېر مشرکان او ډېر عیسایان پکې سدي اوسېدل او دا شانتې د دې خلکو د دې نسوارو او د یهودو غټې غټې عبادتخانې وې پکې او داسې عبادتخانې جوړې کړې وې چې نقش و نگار یې پکې د سرو زرو د سپینو زرو نقش و نگار دا ګلونه وغیره زینت وغیره چې ولې راوستو دی په سرو زرو په سپینو زرو کړی. نو دې انطاکیې ښار ته 3 کسان څه دي څوک وایي چې دا 3 پیغمبرانو، د یو نوم صادق و د بل نوم صدوق او د بل 3 نمبر نوم شلوم، او څوک وایي چې نه دا 3 پیغمبران نو دا د حضرت عیسی علیه السلام ملګري او هغه راولېږل چې تاسو دا خلک څه دي دا د شرک نه منې کې او دا خلک سره دا د بت پرستۍ نه منې کې او دې ته سره دعوت ورکې. نو بیا تاسو ته پرون ما دا ویلو چې کله دې خلکو ته دعوت ورکړلو نو هغه خلکو څه دی انکار وکړلو. نو چې انکار یې وکړو د الله د طرف نه بې سرې د عذاب اراده وشوله او عذاب پې داسې راغی چې قات پې راغی. نو چې قات پې راغی دا ټول قام راټول شولو او د بزرګانو ته د مشرانو ته یې ووي دا د ستاسو د وجې نه څه دی په موږ باندې قات راغلی. نو دا ټول قام را جمع شوي نو په دې کې د دې کلي نه یو بل بزرګ سړی راووتو چې د هغه نوم حبیب نجار او دا حبیب نجار دا ترکاڼ خو ډېر بزرګ او د حبیب نجار را منډې وخلې د قام د خلکو ته یې وي ویل تاسو د دې 2 کسانو چې دا کم را لیږلي شوي دي تاسو ته د دې بزرګانو څه د تابعداري وکړئ د دې نه خیري ازار مالې دی چې تاسو ته سوي هغه ومنئ. نو هغې قوم خلکو داسې وکړل چې د حبیب نجار خبره ونه منله او الټی داسې وکړل چې حبیب نجار باندې په کاڼو ګزارونه وکړل او بیا د کاڼو د ګزارونو سره د هغې دا قار سوړ نه شولو نو په آخر کې د حبیب نجار شهید کړلو. نو چې دا حبیب نجار شهید شولو چې دی شهید کېدو کله لا شهید شوی نو چې دی شهید کېدو په کم ټیم کې نو دته د الله جل شانه د طرف نه څوک وایي چې فرشته راغلله او څوک وایي چې آواز ورته وشولو. داسې آواز ورته وشو ورته یې وي چې قیل ادخل الجنته داخل شه ته دې جنت ته. نو دوی ویل قال یا لیت قومي یعلمون وی کاش افسوس چې دا قوم په دې خبره پوهېدي چې دا وګوره ما ته د الله د طرف نه دا آواز کېږي چې ته جنت ته سره داخل شه. نو حبیب نجار هغه د خلکو څه دی هغه وبخلو او په والو سره څه دی هغه شهید کړلو. بیا د هغه د شهادت نه پس الله جل شانه په دې قوم باندې بیا یو بل غټ عذاب راوستو. څوک وایي چې حضرت جبریل علیه السلام راغی او د الله د طرف نه څه دی حکم وشولو حضرت جبریل علیه السلام ته چې ته په دې کلي باندې د انطاکیې په دې ښار په دې خلکو باندې د قهر یو چغه ووهه. نو حضرت جبریل علیه السلام د قهر چغه ووهله چې د هغې د وجې نه د دې خلکو دا زړونه پړق وچودل او مړه شول. او څوک وایي چې نه کله چې دا حبیب نجار شهید کړلو نو د هغې نه پس بیا په دې انطاکیې په دې ښار په دې خلکو باندې داسې د کاڼو باران وشولو چې اړو نام و نشان یې پاتې نه شولو. دا ولې لکه دا د الله تعالی د احکاماتو نافرمانی. نو وما لی لا اعبد الذي نو حبیب نجار طرف ته اشاره ده چې هغه ویل چې زما دپاره څه عذر دی ما دپاره څه تکلیف دی لا اعبد الذي چې زه به عبادت نه کوم د هغې ذات فطرني چې زه پیدا کړی ما. د حبیب نجار چې را منډې وخلې که نه راغې دې قوم ته وی مونږ خو الله پیدا کړي یو مونږ ته خو الله چې د رزق راکوي
موږ ته خو الله بچي راکوي نو زموږ دپاره څه په موږ باندې دا بوج دی چې موږ به د هغې رب عبادت نه کړو چې کوم رب موږ پیدا کړي یو. بیا د هغې نه پس په دې نورو آیتونو کې د هغه د شهادت طرف ته څه دی اشاره ده. بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین، وایي چې زه الله وبخلم. دا الفاظ یې ویلي دي د حبیب نجار دا شهادت په ټیم کې چې زه وبخلم زما رب وجعلني من المکرمین او زه وګرځولم د هغې عزتمندو خلکو نه. شهید نه شهید چې کله شهید کیږي نو دی دا خپل مقام څه دی دا د جنت فرشتې دا ویني د مخکې نه. شهید هغه شهید چې کله د الله د دین دپاره څه دی خپل ځان قرباني کړي، د الله تعالی د دین د اوچتوالي دپاره چې ځان قرباني کړي دته څه ویلي کېږي شهید. بیا د شهید د شهادت نورې درجې دي. که یو سړی په اکسیډنټ کې مړ شولو، ناګهاني اکسیډنټ کې مړ شولو نو دته هم شهید ویلي کېږي. که یو سړی د خېټې په دړ باندې مړ شولو، د خېټې درد یې دومره زیات شو چې مړ شو نو دته هم څه دی شهید ویلي کېږي. هوایي ګولۍ باندې مثال ولري دته هم څه دی شهید ویلي کېږي. یا دا شانتې یو بل څه بیمارۍ باندې مړ شولو نو دته هم څه دی شهید ویلي کېږي. په لار روانو غلو ولوټلو او ویې وجلو نو دته هم څه دی شهید ویلي کېږي. یا چې دی یو سړی په خپل کور کې د غله پرې راوړی او دا شانتې مال یې ترې واغوست، یا دوکان کې د مال یې ترې مړ یې کړلو، من قتل دون مالي فهو شهید، دته هم څه دی شهید ویلي کېږي. یا یو سړی چې دی د ملک د سرحداتو د اسلامي سرحداتو د مسلمانانو د حفاظت دپاره ولاړ دی او د دشمن د طرف نه ولګېدو نو دته هم څه دی شهید ویلي کېږي. او اعلی درجه پکې د کوم شهید ده چې کوم شهید د الله په لار کې څه دی د کافرو خلاف د اعلی کلمت الله دپاره وجنګېږي او خپل ځان څه دی قرباني کې دته څه دی شهید ویلي کېږي. اعلی درجې والا جي. او شهید ته د شهید دپاره لوی مقام دا دی چې دی به د قیامت په ورځ د اویو کسانو څه دی شفاعت پکوي، د اویو کسانو جي. ګورې جي سبق ته وما لیا او څه عذر دی زما دپاره لا اعبد الذي چې عبادت نه کوم زه الذي د هغه ذات فطرني چې زه پیدا کړی یم و الیه ترجعون او هم هغه ته به د ستاسو د ټول واپس کیږئ. اتخذو آیا زه ونیسم من دونه د الله نه ما سوا آلهة نور معبودان ان یردن الرحمن که چرې وغواړي رحمان ذات بدر ما ته څه تکلیف در رسولو لا تغني عني نو پکار برا نشي زما شفاعتهم د دوی سفارش شین هیڅ شیز ولا ينقذون نه به دوی ما خلاص کړي د تکلیف نه. انی بېشکه ده اذن په دغه وخت کې لفي ضلال مبین پا ګمراهۍ ښکاره کې یم. انی آمنت بربکم بېشکه ما ایمان راوړو ستاسو په رب باندې فاسمعون پس تاسو اورئ زما دا خبره. قیل ادخل الجنة وویل شو دته چې ته داخل شه جنت ته. قال ویل هغه یا لیته کاش کې قومي یعلمون چې زما دې قوم ته دا معلومه شوې بما غفر لی ربي چې زه وبخلم زما رب وجعلني من المکرمین او وګرځولو ما لره د عزت مندونه. وما انزلنا على قومه او راونهلېږلو موږ د هغه په قوم من بعدي پس د هغه نه من جندن څه لښکر من السماء د اسمان نه وما كنا منزلین او نو مونږه رالیږونکي لښکر لره ان کانت نو ده الا صیحة واحدة مګر یوه چغه هغه سخته چغه د حضرت جبریل علیه السلام فاذا هم خامدون نو دوی په شانتې د مړ شوي اور یعنی بالکل یخ پراته. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله مونږ چې سویل کې زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي. یا الله دا سپاره شروع شوله خدای مونږ ټولو ته اسانه کړي. یا الله مونږ ټولو د الله د ویلو توفیق را نصیب کړي، د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.
خدای پاک دا ناسي کم ملګري مشران کې شران دي چا څه مشکلات ختم کی چا څه پریشانې ختم کی یا الله دې سپاره د خوشحالي په باره کې چې الله کم ملګري صدقه کړي د خدای د دې بدلی او ته دنیا آخرت کې ورکی یا الله کور کې یا الله بچو کې یا الله خیر او برکت نصیب کی زندګۍ کې خیر او برکت نصیب کی یا الله دې ټول ملګرو یا الله مشکلات حل کی صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و علیه وسلم